السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زیم حیدر اقبال دلته ما سره نن موجود دی زما خپل پښتون ورور دی د یونیورسيټي اف لاهور چې کوم لاهور ګرل هاسټل دی د هغې ګارډ دی. هغې ته ورځو هغې نه تپوسونه کوو، هغې نه د سیلري په باره کې تپوسونه کوو او دته چې کم مشکلات دي هغې په باره کې تپوسونه کوو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه انکل خیر؟ بالکل خیریت دی. طبیعت صحت ښه دی؟ بالکل. اچھا انکل ستاسو دلته سیلري څومره ده؟ دلته چې زما کالو شو زما سیلري چې کومه ده 24,000 ده. 24,000 سیلري ده. دغه زما بچی چې کوم دی مخکې دی په 500 دیاړي کوم گزاره کېده، اوس 1000 روپۍ دیاړي ګرلې په 1000 روپۍ کې دیاړي چې کوم دی پای کې خپل خوراک نه برابرېږي. پای کې د غریب سړي چې کوم دی غریب سړي چې څنګه د مالدار د خواهشات دي چې زما بچی سبق وي ډیګري دی واخلي په ښه ځایونو سبب ولګي، داسې د غریب سړي مړه غواړي چې زه به بچو باندې تعلیم وکړم. اوس نه هسه د سبا موږ نه خو هسې ورایجو موږ نه جوړ نشي چې بچو نه چې موږ هم پسې تعلیم وکړو د دې نه سبا په ښه ځای باندې ولګي او د مور هر مور پلار دا کوشش وي. زما هم دا اړه غواړي چې زما د بچي ښه تعلیم وکړي و دې زه په هر یو دغه باندې پوره کوشش موږ اوس نه کوو، خو زما دغه دومره دی چې زما هغه بچو ته چې زه نشم برابرولی په 24,000 روپۍ کې چې زه پکې د دې لاهور نه آنا جانا چې کوم دی 6,000 روپۍ زما ټکټ دی، 2340 چې کوم دی دا ټکټ دی، باقي چې کوم دی کور ته رسي 2500 3000 دا یوې مخ دی. زه خپل د مردان یم د دې لاهور نه چې دومره راځم دا 6,000 روپۍ د 24 نه کټ کا 18 پاتې شوې. په 18 کې چې کوم دی زه د سکول خرچې برابروم، کورم چلو او دا شکر دی چې سرګټ نسوار مونږ باوجود دغه نه چې کوم دی ما سره په جیب کې چې موږ ځان له 2000 روپۍ دا موږ له پکې نه پاتې کېږي، پرېږدو پکې نو اخوا کار نه کېږي. نو دې حکومت ته دا خواست دی او زما دا کوشش دی چې زما حکومت ته زیات سپورټ کړي او یا زما له داسې مقرر شي زه په خپل بچو باندې خو ښه نه ښه تعلیم حاصل کړم او سبا زما بچي چې په ښه ځای باندې ولګي. لکه اوس چې څه زما حالات دی او که زه بچي داسې پرېږدم سبا به زما چې کوم دی د هغې بدتر حالات دي. صحیح. نو ته د حکومت ته څه پیغام ورکول غواړې؟ حکومت ته دا پیغام ورکول زه غواړم چې خاص کر چې کوم پخو دغه باندې دي هغوی که په دې حکومت کې خراب شي صرف په بزنس کې به دوی کمې راشي، څه پیسې کمې به راشي. کوم چې غریب خلک دي هغه خو د مخکې نه هم دي اړمارو او چې اوس پې داسې علت هم راغلو نو هغه چې کوم 1,000 روپۍ میلاوېدې نو هغه 1,000 هم ختم شو. نو نن سبا ډېره د افسوس خبره ده چې هغې هغه که مې میلاوېدي هغه هم ورته نه میلاوېږي. نو لکه دوی به سبا سالاتي بچي چې کوم دي سب تعلیم کې د ډېر بچي داسې دي چې هغوی پسې خرچې نه رسي. ځینې بچو په اتم کې پرېښودو، چا څوک یې په لسم کې پرېږدي ځکه چې سب پیسې نه رسي بچو پسې. چې بچو پلار ته وګوري چې یاره زما پلار ته ما ته نشي برابرولی، هغوی ښه په شوق کي دا یې ښه دا غواړي چې زه دا تعلیم وکړم او علم دې حاصل کړم، خو چې هغوی ځان پسې شاته سپورټ وګوري هغوی ته رسي نه. د هغې نه باوجود چې کوم دی هغه بچي سبا هغه پلار هغه هم دیاړی ته یو ځای دیاړی ته واچولي تعلیم په ځای پاتې شي. صحیح. ته څوک سپورټ کوې؟ شهباز شریف او که عمران خان؟ یاره جی زما د وخت سره چې کوم دی موږ پیپل پارټۍ دغه پی ټي آی پارټۍ کوي. ښه پی ټي آی پارټۍ کې ته پی ټي آی پارټي ولې سپورټ کوې؟ عمران خان تاسو ولې سپورټ کوئ؟ پی ټي آی پارټي بس په دې موخه ده چې غریبانان پکې چې کوم دی نو کډړې ولو رشکې وله زمیندار اوس داسې بالکل دغه پکې نه راغلی. که مخکې به دې فصل وکرلو په 1500 باندې بوجۍ به وه کار، اوس چې کوم دی هغه بوجو ته پوس وکړي هغه په 3,500 3,3600 ته کار پرېږدوه د روټۍ خبره وکړه. روټۍ خبره دا ده چې مخکې 1200 900 کې اوړه میلاوېده، نن سبا وګوره هغه په 2600 کې میلاوېږي. صحیح. کوم زه مزدور سړی 1000 روپۍ واخلي نو که دا ډېوه راولي او 2 ټیمه دغه نه کېږي، دیاړي کوي چې کاري پکې کوي او چې کور ته راشي په دیاړۍ کې څه نه. نو د دې زه حکومت ته خواست کوم چې خاص کر کوم لاندې طبقه چې کومه ده چې د دې څه سرسرور چې کړي څه داسې ورغړی وکړي چې غریبانو ته په هر یو خبره کې سهولت وي. دا مینوالو ستاسو د خبرې واورېدلې چې مطلب حکومت ته موږ دپاره داسې کار وکړي چې هغې باندې یا خو زما کار شروع شي یا زما د بچو کار شروع شي، ځکه چې دا وایي چې اوس چې زما کومه سیلري ده 24,000 روپۍ
نو دې کې زه خپل ځان سپورټ کوم، خپله قبیله سپورټ کوم، که خپل چې کومه ده بچیانو باندې سبق وایم نو بالکل ښه جي ووایه. اخري زه یو ریکویسټ کوم، خاص کر زموږ نن سبا په حکومت کې چې کوم دي ډېر ښه ښکلي افسران دي او ښکلي خانداني خلک دي. ټولو ته دا ریکویسټ دی، هر سړی دا وایي چې یاره کوم نوکران دي یا د بیلټ والا دي یا سیول دي هیډ افیسران دي، اوس په پکې داسې موجود دي چې د 60 سال نه او د 70 سال نه په کرسۍ باندې ناست دي. که چا په خپل ټیم باندې حکومت ته خدا خواست پکار دی که سبا د هر چا حکومت راشي یا اوسنی چې کوم چلیږي یا سبا د عمران خان حکومت راشي، حکومت ته دا خواست دی چې د نوکرو د سرکاري خلکو داسې یو ټیم مقرر کړي. زما په خپل ځاني دا سوچ دی، زه د خپل لغه نه دا ریکویسټ کوم چې کم از کم 30-35 سال که سرکاري که بیلټ والا دی که سیول دی چې هغه 35-30 ته رسي چې هغه له ریټایرمنټ حکومت یو ټول ته یو شان یو ټیم مقرر کړي. نن سبا زموږ د لاهور په یونیورسټو کې، د پیښور په یونیورسټو کې، د اسلام آباد ښکلي نوجوانان دي، ډګرۍ ښې غټې اخیستي، خو چې مخکې سیټ خالي شي نو هغوی به کښېني. چې سیټ خالي نه شي نو همدغه نوجوانان د ډګرو سره چې کوم دی چا ځان له شاپ کولو کړی، چا ځان له ریډه لګولې، چا څه لګولي، ډګرو والا چې کوم دی هغوی خپل شل کار چې کوم دی پیسې هم په ځان ولګولې، سره د ډګرو ګرځي، بارې قدري او زموږ په پاکستان کې قدر نشته. نو دا یو بس دې حکومت ته دا خواست دی چې په دې باندې غور ښه. نو دې وایي که نه چې کوم داسې افسران دي نن سبا دا زموږ په پاکستان کې ډېره زیاته عام ده که نه چې یو د عمر پوره وي که نه د یو دغه نه ریټایر شي 30-35 سال سرویس وکړي نو هغه به چې ته بیا ګورې که نه کله د نیب چیرمین ورنه جوړ شوي، کله د په کم ځای باندې لګېدلی وي که نه د ریټایرمنټ باوجود هغې ته چې کومه ده بیا آی جی چې کوم خپل پڼ واخلي د هغوی د 50 लाख نه 1 करोड़ نه پڼ کم نه کم هیډ افسران چې کوم دي 18-22 هغوی په خپل پڼ چې داسې یو بزنس روان کړي نو هغه سره د کور نه مسله 2 فرد نور په هغه کاروبار کې لګېدلی شي، د هغه به هم روزګار چلېږي او د هغه چې سیټ خالي شي نو په هغې به یو بل نوجوانان چې کوم دی د هغوی به هم کار چلېږي. صحیح. نو بس ستاسو د دې ورور خبرې واورېدلې، حکومت نه زما دا خواست دی چې تاسو سپیشل چې کومه زموږ په شان غریبه طبقه ده هغې باندې سپیشل دغه وکړئ، ځکه چې څنګه چې ستاسو زړونه غواړي داسې زموږ زړونه هم غواړي. ستاسو د دې انکل خبرې واورېدلې نو انکل نور خو څه نشته بس صرف ما له موجوده څه کار دی ما خو وایي ښه او امید لرم انشاءالله چې پاکستان کې هم داسې خلک چې زموږ خبرې به انشاءالله په غور باندې اوري انشاءالله او الله دې ټول چې کوم دی حکومت زموږ چې کوم دی چې ټول غریبانو ته پکې داسې ښه افسران چې کوم دي چې په هره خپله علاقه باندې ډیوټي چې په هغې باندې کم پکې داسې کمزور یا کم دغې نو الله دې د ټولو چې کوم دی پکې څه وکړي. آمین ثم آمین.